افغانستان خلک ټول دا غواړي چې طالبانو د ننه تغییر او تبديل د وخت ضرورت هم ده، د زمان ضرورت هم ده، نړیوال ټولنې ها ضرورت هم ده. نسبت دې ته چې بیا په افغانستان کې جګړې رامنځته شي، بیا په افغانستان کې تغییر او تبديل د وینو په زور باندې راشي، نو د طالبانو مشرانو کې دا احساس ورځ په ورځ زیاتیږي چې باید دغه حالت نه راووځو. خو متاسفانه یو شمېر طالب وزیران چې هغه په خپل هم سخت دي او شیخ هیبت الله اخوندزاده ته هم دغه شیخ دریزو د سخت دریزو مشرانو هغه موقف خوند ورکوي. نو واضح وایم که د حقانی صاحب نن نوی سبب د افغانستان کرکټ بستره ور ټوله شوي، هغه د کرکټ مخالفین هم دي، د تلویزیون مخالفین هم دي، د انټرنیټ مخالفین هم دي، او په نور مسایلو کې هم یعنی سبا که دوی وغواړي خو اوس یو څه گزاره کوي کېدای شي بل کال ته د میرمنو باندې بیا د بورکې اچول هم لازمي کې. نو دا اختلاف نظر ده، خو متاسفانه په طالبانو کې دننه جرأت نشته ده. هغوی دا فکر کوي که جرأت کوي نو بیا تاسو پیږي یو ډول مافیا وي. مافیا کې هر څوک تر هغه وخت پورې مسؤل ده چې هغه په هغه کړۍ کې تړلی وي، ځکه چې هغه کړۍ نه قضا کېږي راوځي نو بیا هغه هر څه د لاسه ورکوي. د طالبانو دا ټول سټرکچر د اولې ورځې نه د 1904 نه همداسې ده چې که د طالبانو له کړۍ ووتې بیا ستا هېڅ حیثیت پاتې نه ده، ولو که متوکل غوندې تقوادار یې د ملا سلام ضعیف غوندې د ګوانتانامو وهلي وي، د عباس ستانکزي غوندې د امریکایان له ګریوانه نیولي وي په قطر کې او خپل حکومت او خپل شرایط دې پرې منلي، بیا هغوی هېڅ حیثیت نشته ده. نو له دې امله دا یو احساس هم شته ده، دا یو فکر هم شته ده. خو متاسفانه دلته اوس هم هغه څوک واکمن دي چې هغه شیخ هیبت الله اخوندزاده ده، او په دې کې شک نشته چې شیخ هیبت الله اخوندزاده ته د خلک اوس له ډاره مشورې هم نشي ورکولی. یو 2 کاله مخکې پورې خو به چا په یو سټیج په سر باندې یو څه خبرې وکړلې، یا خلیل حقاني و هغه ووژل شو، هغه به کله کله دا جرأت کولو. خلیفه حقاني د وژلو نه وروسته کمزوري شوی دی، عباس ستانکزی له وطنه تښتېدلی دی، او نور کسان کله په شاعرانو کله په کنایو کې ځینې خبرې وکړي. خو په مجموع کې اوس مطلق د طالبانو د مشر دا امر ده چې څوک به د میرمنو په حاله باندې پوښتنه هم نه کوي، سوال به هم نه کوي. انګر صاحب د طالبانو مشرتابه محترم هیبت الله اخوندزاده صاحب مطلق الانانیت کوي لګیا دی، او دا هغه انډیوالانې خواته پرېښي دي څوک صفت کوي، هغه چې څوک په کار کې ګوتې وهي هغه ترې لرې ګرځي. تاسو طالبانو په مشر باندې په لګېدلي دې طور سره اتفاق لرئ؟ په قرآن کریم کې راغلی ده چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول و اول الامر منکم، یعنی د خدای رسول او امیر نه تاسو اطاعت وکړئ. بیا بل خو په حدیث کې راغلی ده که همدا امیر